د برطانیې پلازمینې لندن په اجور سیمه کې د افغان دودیزو کالیو، ګاڼو او ناویانو د ښکلو لباسونو د دې نندارې تابع افغان فیشن ډیزاینرې مینا کندوسۍ کړې وه. مینا خپل ځانګړي ډیزاینونه د داسې ښایسته هنر سره جوړوي چې د فیشن مینوالو پام یې ځان ته اړولی دی. ما میخواهیم که پیرانای جور کنیم که نه تنها کوچی باشه، نه تنها پیرانای قدیمی افغانی باشه، اما یک ذره تغییرات برش بیاره. یک ذره پیرانای باشه، کالای باشه که دخترای جوانه که مثل موارد در خارج کلان شده بتونن که برن در مکتب خود بپوشه، در جای کار خود بپوشه، در وقتی که برن بیرون کافی خوردن کت خورخندای خود. چون که تنها اگر ما کلتور خود در عروسیای خود بپوشیم دیگه نفرها نمیفهمه که چقدر کلتور ما مقبول است. باید از به همه دنیا نشان بدیم، نه تنها به یکی دیگه. مینا کندوسۍ وایي په افغان دودیزو جامو کې هوساینه او اسانتیاوې راوستې ده. دا کالي نه یوازې کلتوري ارزښت لري بلکې د ښکلا له پلوه هم ډېر زړه راښکونکي دي. یک چیز بپوشن که هم افغانی باشه و هم بسیار فیشنی باشه، سبک باشه و تکش نازک باشه. این امروی هر چیز میخونه، امروی میتونین زیر زی هر رنگ بپوشین، سفید، سیاه، جیگری، سبز و بسیار مقبول است. هغې افغان ګاڼو ته هم نوې بڼې ورکړي دي او له دودیزو جامو سره یې ښکلا لا پسې ځلیږي. مثل که میبینید زیورات افغانی هم میفروشیم. زیورات افغانی بر هر دختر افغان باید بسیار مهم باشه. مینا کندوسۍ د خپل دې کاروبار له لارې په افغانستان کې له بېوزلو مېرمنو سره هم مرسته کوي. خصوصا زنایی که بیوستن که کسی نیست برشان پیسه بیارن و طفلکای خرد دارن. فعلا نتونستیم که خیاط بگیرم، اما همیشه کوشش میکنم که پیسه که جور میکنم از طریق بیزنس و بیرون از بیزنس همچنان، خصوصا در وقت دمای رمضان بر طفلای که مادر و پدر ندارن یا خانمایی که بیوستن برشان پیسه رای میکنم. یاده دې وي چې ملي کلتوري جامې د یو هیواد په نړیوال پیژندګلوۍ کې ډېر لوی رول لري او په وادونو، ځانګړو ملي جشنونو او مراسمو کې اغوستل کیږي. نو ځکه له دې صنعت سره د ډېرو خلکو روزګار تړلی دی. نوررحمن شیرزاد، وحدت انټرنیشنل نیوز.